دا به دې خوا لږ راتاو کړو صحیح ده مو تا به لږ ذره ها ته خپله راتاوی دا دی هغه سودا وروره الله دې راته خوشحال لره وایړوه دغسې ټول د ژمي دي که نه خو دا یو خوله خو خپله په سره که دا به ته زه په سر دا یو په سره که زه دا یو خو په سره که خپله لږ خو ګرم شي دا نه دي دا تڼاکې نه دي والله چې دا زه درته وایم د ډېرو نښې دي السلام علیکم ورحمت الله تاسو دا ورور ولیدئ دغه زحمت او خواري مو کته ورزو ګورو چې د په دې کراچۍ کې څومره شیان اچولي دي او د دا کار روزګار څنګه دی دا به وګورو ما داسې خلک ډېر خوښېږي والله ډېر خوند راکوي راته چې حتی په دغه حالاتو کې یو انسان چې یو خپه هم نشته چکسو باندې روان دي تاسو ښه عملا وینئ که نه او دا شی ټیلکۍ روان دی جانماز ته یې وګورئ نو زه دا خلک ګورو صحیح ده دلته د سره ښکته کېږو السلام علیکم ستړی مه شي جو بخیر صحت ښه دی خیرت دی قراري ده په خیر یې ستړی شوې لږ ستړی شوې خپه نشته دا د ځان ته همدې په خاطر جوړ کړی دی دا ستا شترنګ دی ښه ته دا سودا ډېره کمه نه ده او دا خو د وړي ماته ښکاري چې دی ژمي اجناس نه لري څونه ځای کې ګرځې او راګرځې تر دې ځایه تر چارایي شهید دا کوم ځای دی دا ګارد دی ګارد دی دا د خوجه بغرا لین دی که نه ښه قصبه کور دې چیرې دی دوه درې کوڅې اخواته دې ځای نه ته ځې ګرځې سودا کوې د ورځې څو روپۍ پیدا کېږي ته اوس خو قاري صاحب په ورځ کې 100 روپۍ هم نه خرڅوي د ورځې نشته تا ولې جنس نشته دی پیسې نشته قصدر یم کور مې کرایي ده ښه ښځه مې ناروغه دي زوی مې ناروغه دي مور مې په اووه میاشت کې وفات شوې پښه دې چېرته د لاسه ورکړې مین باندې خیر الله به خیر کړي زه درنه ځم ما ته اجازه ده ځه خدای په امان دلته ځو لږ سودا به راوړو دی روان دی او روان شو ستا توقع یې نشته وګورئ السلام علیکم مخکې خو مو کس وکته نو هغه ته لاړو دغه شی مو ور واخیستل دا به په دې لاسګاډي کې ورته واچو او را روان دی اوس السلام علیکم اجي خیرت دی قراري ده دا به دې خوا لږ راتاو کړو صحیح ده مو تا به لږ ذره ها ته خپله راتاوی بس دا دغلته ودرېږه خیر اوسي دا دی هغه سودا وروره الله دې راته خوشحال لره ته چې دومره زحمتکش انسان یې دومره خواري کوې نو شاعر او لیکوال یم خو اوس الله اکبر کار کوي چې وایي قربان شمه ستا ټنډه دې مچو کوله ده دا نه دي دا تڼاکې نه دي والله چې دا زه درته وایم د ډېرو نښې دي خیر اوسي الله دې خوشحال لره سلامت اوس خو به انشاءالله ګزاره دې وشي که نه بالکل بالکل انشاءالله تاسو ته اجر خیر اوسي اوس ته زحمتکشه یې او خدای پاک دې درته اسانه کړي ته چې دومره قهرمان انسان یې دا خو صحیح دی انشاءالله که نه دا خرڅېږي درته ښه د ژمي مال دی وایړوه دغسې ښه دی ټول د ژمي دی که نه دا یو خوله خو خپله په سره که دا به ته زه په سر دا یو په سره که زه
دا یو خو په سر راکړه خپله لږ خو ګرم شي قربان دې شم صحیح شو ښه واچوه دا مال دې ټول واچوم فدای لطف و صفای تو می شوم ای دوست محبتی که تو داری به هر کجا نبود الله اکبر ښه وشو انشاءالله برابر شو کامیابي دې غواړم فقط هغه خلکو لپاره یو پیغام دی چې کار نه کوي زحمت نه وباسي دا د تاسو لپاره یو درس دی یو غوښتنه له ټولو هغه ورونو څخه چې تاسو بازار ته ځئ که تاسو په لارو کوڅو کې چېرته ضرورت مو فرض که د دغه جرابې مو ضرورت وي که د ده قیمت په بازار کې 20 افغانۍ تاسو دلته 25 افغانۍ ورکوئ دا 15 افغانۍ ستاسو لپاره جاري صدقه ده تر څو پورې دا مسکین به مخکې روان وي یوازې دا نه ښیم افغانان ډېر ټوک ټوک دي ډېر کم خل به داسې وي چې هغوی په بدن باندې جوړ او سالمه وي ځکه 40 کاله جنګ د هغې نتیجه دا وي داسې نو بیا هم وایم دا خلک قهرمانان دي د دې خلکو لاسنیوی وکئ بس نور مو وخت نه نیسم الله مو خوشحاله لره صفه خوښه کړي در سره ویډیو سره شریکه کړي ټولو به احساس ورونو ته ورسېږي غاړه دې راکړه ځم درنه السلام علیکم خدای په امان موفق و کامگار السلام علیکم علیکم السلام خدای په امان